السلام علیکم، زه یم عثمان اغا. زه تاسو ته یوه بیا مخاطب یم خپل د یوټیوب چینل سره. نن مې یو سوال راوړی دی، کار چا جواب راکړي نغدې زر په انعام ورکوم. نو راځئ د خلکو څخه پوښتنه وکړو چې دوی د دې سوال جواب راکولی سي که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان سړی مسه سوال در باندې کوم، کار چا جواب راکړي زر په انعام. زر په راکړې نغدي د آس غوندې ځغلې، د غله غوندې کښېنې، د باچا غوندې ولاړېږي. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. अरे कहना क्या चाहते हो? غال دی یا نه دی مدیر چش مدیر یا نه دی یا نه دی ځوانانو دوی خو جواب نه کوي. راځي د نور ځوانانو څخه پوښتنه وکړو. السلام علیکم. جوړ په خیر. ستړي مه سه ځوانه، ستړي مه سه ځوانه، ستړي مه سه ځوانه. یو سوال زر په انعام، کار چا راکړي. د آس غوندې ځغلې، د غله غوندې کښېنې، د باچا غوندې ولاړېږي. صابر شاه دا نو چیشته مخ څه کیمرې ته ګوره، یاره ما ته خو نه دی رامعلوم، په زوره ګایږ. ما ته نه دی رامعلوم ورور ته جان. څه وایې صابر خان؟ یاره ډېر مشکله ده سوال دی، جواب یې نه لرم. ته څه وایې ځوانه؟ مشکله ده دا سوال جواب نه. دا ځوانان هم جواب نه کوي. راځئ د نور څه پوښتنه وکړو. دا زر په ما خیال زه کور ته وړم. یو سوال زر په انعام. د آس غوندې ځغلې، د غله غوندې کښېنې، د باچا غوندې ولاړېږي. ستړی مه سې ورور، جوړ په خیر. ستړی مه سې ورور، ستړی مه سې، ستړی مه سې. سوال دی د آس غوندې ځغلې، د سپي غوندې کښېنې، د شیر غوندې ولاړېږي. غټ او دس او د سمات مو غټ او دست غټ او دس ځوانانو دا سوال دا درو سرو جواب راکړي. دوه نیم سوه روپۍ ګردو وګټلې، اور زه به ورته دوه نیم سوه روپۍ ورکړم.